حسن خان صاحب تاسو پیژنئ چې د پاکستان په ټي وي کار کوي، زمونږ یو پښتون ورور دی په سوشل میډیا ډېر فعالیت کوي، د ډېر وخت نه د برنامې تاسو ټولو لیدلې دي او تازه یو 15 منټه خبرې دي دلته د لینک ما ورکړی دی، ټولو جواب ان شاء الله د انساني چوکاټ کې ورکوم. الله دې وکړي تاسو دا ویډیو ما سره شیر کړئ. د پسپین بولدک په تورخم کې چې دا کوم حالت روان دي په دې خبرې کړي او افغانانو ته ډېر سخت پیغامونه ورکړي چې تاسو هیڅ خلک ناستئ، تاسو نه افغانستان جوړولی شئ، تاسو همیشه مونږ یې ښودلي، تاسو همیشه محتاج خلک استئ، تاسو همیشه مهاجر استئ او پاکستان ته راځئ. او په مطلب دا چې د امریکایانو په ټوپک مونږ یې ښودلي، د روسانو په ټوپک او د پاکستان په ټوپک او د ایران په ټوپک باندې خپل افغانستان تباه او برباد کو ورانه کو. حسن خان صاحب په دې خبرو کې دا ویلي. خو زه حسن خان صاحب ته فقط جواب ورکوم او زه یو خبره کوم افغانان ورونو چې دا تیر 15 کاله د پاکستان سلیری شتاته په یعنی سلیری شتاته کنه په څور سلیری شتاته دا کوشش دی چې افغانستان سره رقم وران کی، موږ سره رقم خرڅ کی، موږ سره رقم موږ ته توهین کی، موږ سره رقم بی عزت کی. یعنی په سپین بولدک او په تورخم کې مو بی عزت کوي او بیا د حسن خان صاحب غونډه کې خپل پښتون بدل ترالي موږ ته به پیغام راکړي. البته من پنجابي شرمي خويندې مېندې ځوانان سپینګيري البته مګذري لکې دلته براته پیغام راکړي. نو راځه حسن خان صاحب اول د سره د لږه غونډه کې ویډیو ګورم چې تاسو جرنل سوي چې د افغانستان په جنگ کې تاسو څومره ګټه کړې ده او ټوپک موږ ته چا راکړو. راځي صاحب کې شیخ القرآن په خپل خلک بوتل او لخر بوتلو جهاد لپاره د افغانستان جهاد اشاعت کړی دی او د افغانستان چې کوم جهاد و چې پاغه کې یو امریکای فوجي نو راغلی ټول ارسمون په خپل پاکستان چې هغه پاکستان F-16 جهازونه ورکړه داغي نتیجه کې داغي په نتیجه کې د پاکستان اټومي پروګرام پوره شو. داغي په نتیجه کې پاکستان د گهراونو د حصار نه ووت. داغي په نتیجه کې پاکستان دشمن انډیا د افغانستان نه رخ شو. داغي په نتیجه کې هغه روس چې پاکستان ماتو په خپل مات شو. داغي چې ستاسو خپل د ثوابي د خو ته پیژني چې وی د افغانستان جهاد مونږ ته اټم بم راکو، مونږ ته موټر وای راکړه، مونږ ته او دا واقعي خبره ده چې د دنیا $90 راغلي $90 ستاسو پاکستان پټ کړی. حسن خان صاحب تا ویل چې د افغانانو عزت نشته، ټول خبره سره کوم. اولنۍ خبره دا ده چې مونږ ویل چې د پاکستان زموږ یو اسلامي ملک او تم زموږ پښتون وروړي او تاسو په شان نور پښتانه چې دلته همیشه چې د افغانستان خپې والی چې پاکي د حمید ګل دی، پاکي د نصر الله بابرو، پاکي د مليانو سمي الحق، پاکي د فضل الرحمن، پاکي د قاضي حسین احمد. تاسو خو هغه خلک اسئ. حسن خان صاحب خپه نشئ چې دلته افغانستان ته نه روسان راغلي او نه کافر راغلي، هیڅ شی نه راغلي. او تاسو موږ ته په 1940 کې زمون خلکو له ټوپک په لاس کې ورکو او د شهید داود خان په خلاف باندې تاسو جهاد اعلان وکړ او تنظیم په پاکستان کې جوړ کړ. دا منوشه د من خلک تاسو درغلي او تاسو ول ټوپک په لاس کې ورکړو. ځکه چې پاکستان وی د سی ګاونډي موږ سره وی ان شاء الله شیطان ته ضرورت نشته دی چې دا کم نیت او کم فکر لري او کم سوچ لري. حسن خان صاحب ته به چې ولې دلته راتلو خو زما یو 15 بچی دی، شپږ زامن می دی، و زامن می دی. حسن خان صاحب او ته یو پښتون یو، ته زما یو ګاونډي او مسلمانې، ما سره جنگ وکړو، زه پلار مې ورور مرسم تا ته راځره ته ستاسو د مسلمانۍ د انسانیت د ګاونډي څه طریقه ده؟ طریقه خو دا ده چې تی ما سره په خلا کې کنه رای ولې ما سره په یو ځای کې ما سره بیت یو ځای کې مګر تا ول ټوپک په لاس کې ورکو او په 1940 کې دی په افغانستان کې د دې قاضي حسین احمد د جهادینو ډلې به جوړولې او افغانستان ته ممرالي کړي د جماعت اسلامي والا د خپل شعورونه دا حقیقتونه خبرې دي. ساسي د لاسه پښتنو د لاسه چې همیشه د افغانستان د 15 صوبې وختنه کړو، افغانستان د 15 صوبې جوړوي. تمن را پاسې کې چې د افغانانو ماجر دی ولې پاکستان ته ماجر را دی، نو سره تاجکستان کاروبار کوي، نو سره ازبکستان کاروبار کوي، نو سره ایران کاروبار کوي. حسن خان صاحب اول په دې ګریوان کې سوچ وکړه چې څومره افغانان په دنیا کې ماجر دي د پاکستان پورې، خو یا به 10 لکه یا به 40 لکه دینه خو زیات نه دي، یا به 50 لکه ځه ته 100 لکه پاکستاني ماجر په دنیا کې ته ولې ماجر ته ولې دغه 40 لکه خو دې صرف په سعودي کې ماجر دي. حسن خان صاحب ولې دلته دي په کربوشه په سینو په بلوچستان کې د سکلو بنشته دي. خو دا هر چې تا نن په ما په افغانستان کې راوستي استاد لاس په ما راغلی کنه او ته ماته دا پیغور راکړي چې د افغانانو په دنیا کې عزت نشته. د افغانانو الحمدلله په ټوله دنیا کې د عزت دی. حسن خان صاحب ستا یاداش کمزورې شوی دا ما سره د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ دی، ته د پاکستان بیرغ ولګاو په دې او راځه دواړه په دې دنیا کې ګرځو. ته به خپل عزت وګورې چې زه پاکستان راوځو چې د خلک په افغانستان راغلم، ته به عزت وګورې زما عزت هم وګوره. ساسي عزت خو هغه موږ ته معلوم دی. حسن خان صاحب ساسي د وطن یو صدر اعظم شاه خان عباسي چې د پاکستان صدر اعظم ته شو د امریکایانو په اوی میدان کې به د دې ملک پورتوګو کمیس وینیستو ها وینیستنه او زمونږ اشرف غنی صاحب یا نور داسې مشرانو ګور په دنیا کې څومره قدر او عزت وي. او ته ما سره وګوره په دې روک کې چې تا ته خپل پاکستان معلومات وشي. پاکستان ته په دې انګلند کې خلک
پاکي وطن مري پاکي پاکستانیانو ته. او دویم نمبر کار ته څوک کوي هغه پاکستاني هر سړی په دې نظر ګوري. الحمدلله افغانان ته په دې سترګو څوک نه ګوري. خو حسن خان صاحب ته چې وایې چې مونږ کاروبار مونږ 20 کاله جمهوریت چې تېر شو حسن خان صاحب مونږ د تاجکستان ازبکستان د ایران د انډیا ټول سره تجارت او کاروبار کوو. حسن خان صاحب مونږ ټول دنیا سره کاروبار کوو. حالات تیر بشي خیر دی خو زه یو پوښتنه کوم حسن خان صاحب چې په دې ګاونډیانو کې ایران چین انډیا یو ستاسې مال نه لي ستاسې د اقصا دوی ستاسې د اقصا شیونه غوړي هر شی د 4 او 5 نمبر شی نم دي. خو دا واحد افغانستان دی چې ستاسې کاروبار او تجارت به جوړ دی. خو د افغانستان نه تاسو ته پستا بادام د دنیا بهترینه میوه او شیونه تاسو ته راځي تر اسکارو کولی پورې او ستاسې نه موږ صرف بمونه راځي په دا 15 کالو کې تاسې موږ صرف بمونه او د مالیانو موږ لټنې کړي. دا مدرسې چې ته بند کړي موږ ټولې مدرسې نه خو خو په دغه کې چې ته بند کړي د افغانستان په خلاف هم همیشه استعمال کړي. همیشه د جهاد فتواګانې په افغانستان باندې ورکړي. تاسې راځئ نن موږ ته پیغامونه راکوي چې افغانستان هیڅ حیثیت نه لري افغانان هیڅ حیثیت نه لري. ستاسې غونډه کې ګاونډي چې وي خو خامخا موږ به دا حالت وي. لږ په دې ګریوان کې سوچ وکړئ. څه شو نصر الله بابر څه شو جنرال حمید ګل دي څه شو سمیع الحق دي څه شو قاضي حسین احمد یا داسې د فضل الله ټول به مړ کېږئ. همیشه موږ د پنجابي نه څه ګیله وکړو چې ستاسې غونډه کې پښتانه چې د افغانستان نه 15 صوبه جوړوي دی وایي چې دا د امریکا او د روس جنګ و. موږ خو هغه افغانان یو حسن خان صاحب چې روسانو پرې نه ښودو او د ضیاء الحق دی وایي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان ستاسې دفاع وکړه ستاسې د ناموسونو دفاع موږ وکړه. خو تاسې نه زموږ په ناموس خفه کېږئ نه زموږ په بربادۍ خفه کېږئ. یعنې هغه کار کوئ چې زموږ افغانستان د تباه او بربادي موږ سره خو دومره زیاتی یو ملک هم نه دی کړی څومره چې تاسې وکړو. نن چې ته په تورخم کې وې چې یاره په سپین بولدک کې چې دا طالب دغه عسکر رښتلی پاکستاني نو دا عسکر ښه کار یې کړی دی ځکه دا ستاسې خو وړاندې خو نه دی چې آی په صدیقي خپله مشرف امریکایانو ته ورکړه. دا کار خو موږ نه کوو که نه موږ خو بېګاره د دولت مړه شو خو د غیرت کار کوو. تاسو ته به دا پیغور تر هومره به وي چې یاره آی په صدیقي یو خپله لوري دغه ته ورکړه امریکایانو ته یو سفیر د طالبانو امریکایانو ته ورکړو. تاریخ خو تاسو ټول دا شی نه لیکي دا ژوند خو ختمېږي دا خو پاتې کېږي نه. ولې کوئ حسن خان صاحب ولې د پښتنو خپې وخی تاسو ته د حقیقت نه ښکاري دې افغانانو باندې چې دا بده ورځ راغلې خو ستاسې د لاسه راغلې که نه. زموږ هر یو نظام چې راځي په افغانستان کې که هغه د طالبانو وي که جمهوریت وي تاسې دلته بله ډله ورته تیاروئ د هغه په خلاف باندې چې جهاد وکړي او څه رقم تاسې کابل وران کړئ ستاسې ایټم بم جوړ کړو تاسې موټروی جوړې کړي خو زما کابل په وینو سور کړو تیارې م رانه پټې کړي ټانګونه م رانه پټ کړو هر رقم کو لوبې همدغه ستا غونډه کې حسن خان صاحب تا ته به یاد وي یا به درته یاد نه وي د دنیا نه به کومکونه راته $100 به چرهاله او $1 به د پاکستان اخیسته په $150 کې به باقي پاتې کې ستا غونډه کې کېدای شي تم بابو وي په دې موادو باندې به بابوګان مقرر کړي ټول به د پاکستان خلکو هغه نورې باغي والې موږ افغانانو ته 15-10% رارسېدي په موږ باندې خو تجارت کړې. نن چې ته بیا دې دغه بند شوي د راغلی نن د بیا چکر بند شوی دی اوس یې نوې لوبه شروع کړې چې د طالبانو په سر باندې خو ګوره 40-50 ملکونه تم کشکول داسې کو او یو اسلامي ملک په خلاف باندې اډې هم ورکړي افغانستان هم تباه او برباد کړو ډالر هم پرې واغسته. دا ګاونډیتوب به داسې چې پاکستان یو خامخا به دغه شانې کارونه موږ سره کېږي. موږ ته خو د ستاسې لپاره د بزنس دی خو چې دی هغه هم دغه افغانستان دی خرڅوئ هم بربادوئ هم توهینونه مته کوئ رقم دغه کارونه تاسې په موږ باندې وکړه. والله کې روسانو د اسلام مسلمانانو سره داسې کار کړی والله کې اسرائیل د فلسطینیانو سره داسې کار کړی والله کې امریکایانو د مسلمانانو سره داسې کار کړی کوم کارونه چې تاسې موږ سره وکړو. حسن خان صاحب مرګ لرو ورځو به الله ته به ورځو دا افغانان به تاسې کله معاف نه کړي. حسن خان صاحب نن په پاکستانیانو عزت په دنیا کې نشته. ته ورشه چې په کوم ځای کې پاکستاني وي په خارج کې خلک ورته په دې نظر ګوري چې یا خودکشي یا بم ځان پورې نه تړلی. افغانان الحمدلله دا پیغور افغانان ته مه ورکوه چې افغانان په دنیا کې عزت او دغه نه لري. نن چې دا توره شپه راوځه خو ستاسو د لاسه موږ راوستله که چېرته تاسې سم شوئ دهشتګردي م پرېښوده او د اصلاح په لاره شوئ ام به تاسې خوشحاله استئ ام به موږ خوشحاله یو ام به ایران خوشحاله یو ام به انډیا خوشحاله خو دغه مصیبت چې ټول پاکستان جوړ کړی په دې خطه کې بل یو ملک هم دا کار نه کوي نه تاجکستان دا کار کوي موږ ته نه ډلې رالېږي نه خلک پکې ټریننګ کېږي نه ازبکستان کوي نه انډیا کوي نه بل کوي ته ګاونډي و د امریکایانو چې راغله نه ورته وروره د انډیا اډې ورکړي نه ورته ایران اډې ورکړي نه ورته چین اډې ورکړي نه ورته د نورو ملکونو تاجکستان ازبکستان اډې ورکړي همدا تاسې ورته په خدمت کې ولاړئ چې امریکایانو په خیر راغلی موږ ته ډالر راکړئ راځئ افغانستان تباه او برباد کړئ. نن ته په یو عسکر باندې خفه کېږي خو زما په 40 لکه چې ستاسې د لاسه په افغانستان کې شهیدان شو بیا زموږ جهاد ته جعلي جهاد هم بیا وایي بیا ورته چې دا د روس او د امریکې جنګ و او بیا راپورې خاندي او بیا زموږ توهین کوئ. خدای ته وګورئ نور حسن خان صاحب نور مه کړوئ. دا ماجر هر ملکونو ته دي هر ځي ته دي د کافر ملکونو ته ماجر دي سره رقم عزت په میلیون هاو ماجر 1.5 میلیون ستاسې ماجر دي په دې انګلینډ کې ته وګوره سره رقم ژوند تېروي
او تاسو سار ما هم چې کینی موږ ته بس ماجر دی او نمک مردار دی او پاکستان ته محتاج دی او دا پاکستان ته خود خپل محتاج کو تاسو موږ په قرار پرې دی نه پرمختګ ته هم نه پرېږدي ترقۍ ته هم نه پرېږدي بس ورور د جهاد اډم د افغانستان جوړه کړې ده تاسو هر یو ملا تاسو هر یو مدرسه د افغانستان په خلاف باندې استعماليږي وای دا جن قاضي حسین احمد د جهادیانو روان کړیو او افغانستان ته او شاته نه منډي ته نه کتل او د خدای ته جواب ورکړي او دا نور سمول حق دی دا ټول او تاسو هم ورکوي په ډیر درانه سره خپل عزت هم پیژني ساتي په نړۍ کې څنګه عزت یو زمونږ ټول دنیا ته معلومات چې افغانان یو بهادر خلک دي یو نران خلک دي همیشه دا سخت دی دا به تیر شي ان شاء الله خو وخت براشي په تاسو باندې چې وای خدای به دې بیا د بطور هم ته به ستا کاړي مراولي دا نن چې راغلي په ما راغلي سبا به پتا راشي دا خبر روان دي په دې هله چې دا ویډیو